تازه او نوې خبر شهزاد محمدي او محمد نبي خلوب وکړه خو بیا هم ناکامه شول ولې او څنګه ویډیو را سره تر پایه وګورئ په ډیر څه به پوه شئ ګرانو زړه ته رانږدې مینهوالو یو ځلې بیا مو په سلامونو هرکلی کوم د بنګلادیش تجارتي لیګ 11مه لوبه د رنګپور رینجرز او کومیلا واریر لوبډلو ترمنځ ترسره شوه د لوبې په پیل کې پچه د رنګپور رینجرز لوبډلې وګټله او لومړی یې توپ وهنه غوره کړه رنګپور رینجرز لوبډلې په ټاکلو شلو ورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 181 منډې وکړې چې له ډلې یې محمد شهزاد 61 محمد نبي 26 ټامابیل 25 او لیوس ګریګوري 21 منډې وکړې د بنګلادیش تجارتي لیګ په نننۍ لوبه کې محمد شهزاد په زړه پورې توپ وهنه ترسره او محمد نبي هم ښه لوبه وکړه خو د محمد نبي په مشرۍ د رنګپور رینجرز لوبډلې درېمه پرله پسې ماته هم وخوړه د کومیلا وایریرز له لوري مجیب الرحمن 2 سنظم الاسلام الامین حسین او سومیا سرکار یو وکټه ترلاسه کړه د 102 منډو هدف د کومیلا وایریرز لوبډلې په 19 اورونو کې د سرورو لوبغاړو په سوځېدو پوره او په شپږو وکټو یې بریا خپله کړه د دوی له لوري شبیر رحمان 9 صلیخت ډیویډ میلن 10 صلیخ نه سوځېدلې سومیا سرکار 1 صلیخت او بانکار راجا پکسا 2 منډې ترلاسه کړې د رنګپور رینجرز له لوري محمد نبي مقید الاسلام مستفیض الرحمن او ټامابیل یو وکټه ترلاسه کړه د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ډیویډ میلن ترلاسه کړه د یادولو وړ ده چې نن به د بنګلادیش تجارتي لیګ دویمه لوبه د چټاګرام چیلنجرز او ډاګا پلاټون لوبډلو ترمنځ ترسره شي نو دوستانو تاسو څه فکر کوئ چې محمد نبي ولې پرله پسې درېیمه لوبه هم بایلي لاندې په کمنټ کې موږ سره خپل نظر شریک کړئ تر بیا بل ویډیو د الله په امان